عبدالله ابن عباس مبارک فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل دوه نعمتونه دي چې هر انسان هم لري. تقریبا ډېر انسانان دغه دوه نعمتونه لري، خو انسانان د دغه نعمتو څخه محروم دي، د دې نعمتو په خوند نه پوهېږي. کله چې بیا نعمتونه د لاسه ووتل بیا په خوند پوهېږي. هغه دوه نعمتونه څه شي دي؟ یو جوړ بدن دی، یو فراغت دی چې په هغه وخت ولري. دا دوه هغه شیان دي چې انسان دغه دوه شیان ولري او په کار یې واچي، یقیني به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لوی خادم جوړ شي. یقیني به دا انسان خدمت وکړي، دین ته به خدمت وکړي، امت ته به خدمت وکړي او عقیدې ته به خدمت وکړي. او که دغه دوه شیان سړي د لاسه ورکړل بیا اعاده هم نه لري او بیا سړی په خوند هم نه پوهېږي، دوه شیان به د لاسه نه ورکوي، وخت، روغ بدن. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کوي لږ خوراک، لږ څښاک، لږ خبرې. دا د انسان د کامیابۍ ذریعه ده. وجه دا د انسان که ډېر خوراک وکړي بدن کې علت پیدا کېږي، صحت یې د ټکر سره مخ کېږي. که ډېر خوب وکړي هم د ټکر سره مخ کېږي، غفلت ورباندې غالبه کېږي. او که ډېرې خبرې وکړي من کسره لغته کسره غلطه، چا چې ډېرې خبرې کولې هغه به ډېر غلطېږي. دا ټول تاواني شیان دي. نو دوه شیان چې تاسو ته خدای پاک درکړي دي اوس، هم یې صحت درکړی دی، هم یې فراغت درکړی دی. د خپل صحت او د فراغت څخه ګټه واخلئ. په خپل صحت او فراغت کې دین ته خدمت وکړئ، اسلام ته خدمت وکړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو ته خدمت وکړئ. سوچ دې طرف ته مه وهئ چې خلکو جایدادونه پیدا کړه، خلکو بنګلې پیدا کړې، خلکو دنیاوې پیدا کړلې او خلک داسې سو او اسمانو ته وختل او زه تر اوسه دلې ګرځم. دې طرف ته سوچ مه وهئ. هغه سوچ چې دی هغه تاسو ته مفید نه دی. د دنیا محبت، د شهرت محبت ستاسو د آخرت ته ګټه نه رسوي، تاوان رسوي. تاسو ته د آخرت سوچ، د آخرت د سوچ سره سره که بیا خدای مټر درکړي صحیح ده. د آخرت د سوچ سره سره که خدای دنیا درکړه صحیح ده. د آخرت د سوچ سره سره که خدای شهرت درکړي صحیح ده. او که د آخرت سوچ دې لغوه کړي، د آخرت تقاضا دې لغوه کړل، بیا که رب العالمین درته شهرت درکړي او که درته دنیا درکړي، دا ټول آفات دي. دا د سبب او ذریعه د جهنم ګرځي او دا د سبب او د ذریعه د دې ګرځي چې رب العالمین به درته ناراضه وي. دا شان ته ډېر توجه نه کوي. که د رب د رضا سره سره شهرت یې قبول دی، که د رب د رضا سره سره روپۍ یې قبول دي، او که د رب د رضا سره سره نوم و نشان یې صحیح ده، او که د رب د رضا پروا کړه بیا چې دا ټوله دنیا هم ستا خو جهنم ته بځې. چې دا ټول او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ورته ترک کړې بیا نو دا دنیا ښه نه ده، بده ده. دنیا په هغه وخت کې ښه ده چې د الله رضا به در سره وي، نیت به الهي لرې، د مصرف ځای به در معلوم وي. داسې دنیا به نه وي چې په حرامو او په سودو په نارواو دې ګټلي ځای ورک سي، ناروا باندې مصرفي شي. تاسو وګورئ د هغه خلکو چې هغه دنیا په حرامه ګټلې ده، دنیا چې حساب نه دی کړی چې څه زما کور ته راځي، د هغو مصرف هم دغسې کېږي. هغه چاته دی خیر و خیرات نه ورکوي چې هغه سړی خپل په کور کې ناست دی، صابر فقیر وي. خیر و خیرات هغه چاته ورکوي چې دی درې درې واره پر لاسو مچي او د ده کور ته ورځي او د ده سره غوړهمالۍ کوي. نو خو ناروا دنیا پیدا سوې پر ناروا به ځي، یا د ده نیکي و احسان د چرسي و د بنګي سره یي. وجه څه شي ده؟ هغه داسې خلکو ته روپۍ ورکولی نه شي چې هغه خدایي سړی الهي سړی. ولې؟ په حرامو پیدا سوي نو پر حلاله یې څنګه مصرف شي؟ قانون دا دی که په حرامو پیدا شي پر حرامو به مصرفي شي. قانون دا دی که په حلاله پیدا شي پر حلاله به مصرفي شي.
نو دنیا وکړئ، دنیا ټوله کې محبت یې مه کوئ. دې ته سوچ مه وهه پلانکی سړی ډېرې روپۍ لري، موټرګاټ لري، وسایل لري، دا لري. دې ته سوچ ووه زه به د خدای رضا لټوم. که د خدای د رضا سره سره موټرګاټ وهېږي، که شهرت وي که نه ور نه دي، خدای رضا به په هېڅ نه ورکوي. که دې سر دې داسې به هم نه کوې لکه خلک چې په خوله د خدای د رضا نارې وایي، مګر په ټول کال کې، په ټول هفته کې، په ټوله میاشتې کې یو ساعت ناسته د خدای د رضا د خلکو سره نسته. چې ناسته ووینې د فاسقانو او د فاجرانو سره یې ناسته ده، چې ناسته یې ووینې د دنیا د محبینو سره یې ناسته ده، د دنیا د شهرت د وږي او د دنیا وږو سره یې ناسته ده. او چې کښېني دعوه تر تا غټه لري، وایي زه هم د خدای رضا لټوم. که ستا دعوه او دلیل څومره سره لري، ناسته ولاړه دي د فاسقانو سره ده، محبت دې د فاسقانو سره دی. د ښه سړي څه دې شوق نه راځي، د ښه سړي سره دې ناسته نه ده کړې، او ته ښه سم سړی کله او حاشا. ما تاسو ته برایي وویل چې یو طبیعت د بل طبیعت ته څه غلا کوي. ته چې د فاسق سړي سره کښېنې، ته چې د فاجر سره کښېنې، ته چې د بېنومیازو سره کښېنې، ته چې د شهرت د وجې سره کښېنې، ته چې د دنیا د وجې سره کښېنې، تا ته به څه در وښیي؟ نو خو دغه به در وښیي، تا به د شهرت وږی جوړ کړي، تا به د دنیا وږی جوړ کړي، تا به د نامه وږی جوړ کړي، نور په تا کې انقلاب نسي راوستلی. زه وایم چې هر څومره ښه سړی یې، د ښو خلکو ناسته به تر هغه ډېره کوې. او که دې داسې کول چې ولا علم خو ما هم کړی دی، علم مې کړی دی، د پلانکي سړي سره ناسته نه کوم، دا عیب پکښې دی، دا عیب پکښې دی، او خپلو عیبو ته دې هېڅ فکر نسته، خپل ځان ته دې سوچ نسته چې زه څه کوم، زما ناسته د چا سره ده، په ما کې الهي نیت کومه دی، په ما کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې خالص هغه نیت کومه دی. که دې د ځان اصلاح ته فکر نه سو، د نورو خلکو اصلاح ته دې فکر سو، په دې باندې جرحه وکړه، دې جرحه وکړه، د نامه وږی به هم یې، د شهرت وږی به هم یې، او هغه دوه شیان چې هغه عظیم نعمتونه دي چې صحت و نعمت دی، هغه به په چا کې په ناشکرۍ کې درته ولاړ شي.